د چارو یو شمیر کارپوهان وایي د وسلوالو طالبانو د قطر دفتر د غړو سفرونه مرموز او استخباراتي دي. دوی وایي پاکستان ته د ملا برادر اخوند په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د قطر دفتر د غړو وروستي سفر په اړه هم شکونه شته چې د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزیر یې د پټېدا هڅه کوي. تېره اونۍ اسلام آباد ته د ملا برادر د سفر په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبري کنفرانس کې چې کله له هغه وپوښتل شول چې د وسلوالو طالبانو ډله به په پلازمینه کې څو شپې کوي او چا سره ملاقاتونه کوي، قریشي خبريالانو ته وویل چې دا خبري د پردې تر شا پرېږدئ او د رسنیز کېدا هڅه یې مه کوئ. اسلام آباد کې د بي بي سي خبريال خدای نور ناصر چې د یاد خبري کنفرانس ګډونوال وو هم په ټویټر کې د شاه محمود قریشي یاد خبري باندې تبصره کړې او ګڼو نورو افغانانو هم په ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه تبصرې او نیوکې کړې دي. د چارو یو شمیر کارپوهان وایي یو شمیر هیوادونو او په ځانګړي توګه پاکستان ته د وسلوالو طالبانو سفرونه خطرناک دي چې ښایي د سولې پروسې د مذاکراتو لپاره ښه تمام نشي. دوی وایي پاکستان هڅه کوي د سولې مذاکراتو اجنډا او بحثونو کې خپلې غوښتنې او خبرې ځای پر ځای کړي چې دا چاره د سولې د خبرو پر مهال ډیر زیات خطرناک ثابتېدای شي. نو د غیر قانوني فعالیتونو هغه جزئیات همیشه مربوط هیوادونه سیمې یا رسمي مقامات پټ ساتي. د طالبانو د سفرونو جزئیات پټ ساتل هم دغه یو تور یا تقریبا یو نامشروع اړیکو سرچینه اخلي چې دوی ورسره راکوي، ځکه چې په ښکاره نشي کولی یو ښکاره ډیپلوماتیک. د کارپوهانو په وینا ولس ته باید دا لامل څرګند شي چې د قطر د غړو سفرونه او لیدنې ولې نه ښکاره کیږي او هر ځل د وسلوالو طالبانو ښه راغلاست غونډه کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر ولې حاضر وي. د دوی په نظر له خبريالانو څخه دا خبره پټه ساتل چې د وسلوالو طالبانو د قطر هیئت په پاکستان کې څومره وخت پاتې کیږي د اندېښنې وړ موضوع ده. لکه څرنګه چې اوس دا ناسته خلاصه شوې ده او دوی کومه اعلامیه خبرانه کړه، دا دوه دلیل کېدلی شي. یو دلیل دا چې شاید دوی ترمنځ پر داسې مهمو مسایلو باندې خبرې شوي چې دواړه لوري نه غواړي هغه له خلکو سره شریک کړي، او دوهم عامل دا کېدای شي چې کېدای شي دوی پر هغه مهمو مسایلو چې خبرې کړې وي دوی کوم توافق ته نه وي رسېدلي. د ویلو ده چې په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چې د کورونا وبا څخه وروسته د دوی د دفتر د غړو د سفرونو لړۍ پیل شوې چې لومړی یې پاکستان ته و.